ولی خان باندې چې کومه حمله شوې د هغې باره کې خبره کړې ده، خو خلک دا وایي دې حمله کې انقلابیان هم ملوثون. بله دا چې ولی خان یو پیوډل خو نه د هغه څو زره جریبه ځمکه ده، د هغه سره د کسان دښمني په څه باندې وه چې د مزدور کسان پارټۍ سره تعلق لري. نو د ولی باغ په سپي باندې ډزه موږ ته دا کوپر ښکاري. یو سیاسي سوچ لرونکی یو د پښتنو یو مشر چې هلته کې جنګ روانو، د 10 ورځو مسلسل جنګ روانو، حادثاتي په دغه لار باندې د هغه جنګ په ضد کې چې کوم دی د هغه لار په ضد کې چې دی پیراته هغه باندې ډزې شوي دي. جنګ د څه روان و هغه وخت؟ تقریبا 10 ورځې د خلکو کورونه سوځول کېدل، زنانه ترې وښکلې کېدلې، د بې دخلۍ جنګونو د سخاکوټ خانانو چې کوم دی هغې دا شروع کړي وو. ځکه چې د ریاست او د ولس په منځ کې یو معاهده شوې ده او هغه معاهده دا ده چې ریاست به ماته تحفظ راکوي. نن که سني وجني یا شیعه وجل کېږي نو دا د ریاست باندې فرض دي چې دې ته تحفظ ورکړي. ریاست مکمل ناکامیاب دی په دې مسلو کې، بلکې د هغوی پکې خپل مقاصد دی غور پکې حاصلوي. دا شیعه او سني صرف په کور مې دی که دا د ټول پاکستان پارخار کې دا 2 مسلکونو والا اوسېږي. هلته دا جنګ نشته دی. د پښتون په کور کې ولې دا جنګ کېږي چې شور او شعور کې فرق. بالکل ډېر فرق. کمې فیصلې چې شور یې وکړي هغه دایمي نه وي، او کومې فیصلې چې شعور کې وشي هغه دایمي. نو دې جرګې له د شعور جامه ور واغوندئ او دا شی مخ په وړاندې باندې بوځئ، نو جرګه واحد له لار ده، زموږ بله لار شته نه، او نه د جرګې نه بغیر مسلې حل کېدی شي. او هغه دواړو قوتونو ته سني حضرات دي یا شیعه حضرات دي، هغې ته صرف دا وایو چې د مذهب په تورو باندې کونډې مه سازوئ ځان کې، ښارونه مه ورانوئ او هدیرې مه آبادوئ، او د خدای او د هغه مذهب او د هغه مسلک خاطر وکئ چې دی جنګ له نور دوام مور کوي او دا په خپلو کې کېنئ او د دې سهال لره وباسئ. څومره پښتانه چې کوم دي په مختلفو سیاسي ډلو کې تقسیم شو، د هغې نه وروستو جرګې چې کوم دی نو دا ډېرې کمزورې شولې. خو اصل کې موږ به دې ته نه ګورو چې د جرګې ممبران کمزوري شو، موږ به دې ته ګورو چې جرګه اوس هم حل دی او راتلونکي وخت کې هم حل دی. مختلفو قوتونو چې د بهر نه هغې په دې جنسو کې کم معدنیات دي په هغې د قبضې اچولو د خاطره په دې خلکو باندې مرمرۍ ورولي دي، زخمیانې پکې کړي دي، مړې تې کړي دي. او چې کله د هغې نوره سبانه نه سازېږي نو بیا هغې خپل پپټ چې کوم دی چې اوس ته ایجنټان وایي د هغې په ذریعه باندې د مسلکونو جنګونه په هغه خلکو کې د چا چې د مذهب سره مینه ده، لګاو دی ورسره په مذهب باندې ځان وژني، هغې په هغې کې تقسیم کړي دي او هغه خپل مقصدونه چې کوم دی په هغې کې حاصلوي. جنګ د حقوقو د خلکو د ولسونو د قومونو په حقونو باندې نه دی، بلکې جنګ د کورسۍ دی. موږ ولس ته دا اپیل کوو چې د خدای دپاره کوي که جمهوریت دای چې پس 15 دي 15 کسه 53 یا 83 کال حکومت کوي، نو لعنت په دغه جمهوریت باندې شه. جمهوریت خو دې ته وایي چې اکثریتي طبقه دي په حکومت کې، څونه محنت خرڅونکي طبقه وزیران دي یا ګورنران دي یا په اسمبلو کې ناست دي چې ما ته به دا ګارنټي څوک راکوي چې دا وطن آزاد شي، دا وسایل د پښتنو شي. ما به څوک د پښتنو د دې کور یو غړی ګڼي او که نه، ما ته خو نن وایي چې دا کور تالا کېږي ورانېږي، په دې باندې ډاکه راغلې ده، ته ما سره پاڅېږه. نو زه صرف دغه تحفظ د طبقاتي جنګ په حواله باندې ته غواړم چې ما د دې کور فرد به ګڼئ که نه، ځکه چې نن هم د دې پښتونخوا وزیر اعظم یا وزیر اعلی یا ګورنر خو پښتون دی که نه، زه پکې خوار ګرځم. دا ټول وسایل وګټو نو ما به د دې کور فرد ګڼې، ما له به پکې خپله حصه راکړې او که نه راکړې راله وکړي، که ما له پکې خپله حصه راکړې نو دا زما جنګ دی او موږ د قومي جنګ چې کوم دی نو دا د دې به سرخیل یو، مخ په وړاندې به تیزو وروسته به تېنځو انشاءالله. او که ستاسو خوښ وي نو د دې جواب به زه صرف په یو شعر کې درکړم چې اغیارو درله ډېر کاږه واږه نومونه کېښود، اغیارو درله ډېر کاږه واږه نومونه کېښود، وطن د پښتنوی پښتونخوا به درته وایم. د لار په ښار کې به باغي باغي لهجه عامه کم، زه به قیصه وکړم داسې چې قیصه عامه کم، او تا په ازغنه لار د درد یره خوره کړه لاړې، زه به نرهلی یم چې دلته حوصله عامه کم. دا د پښتون پودکاسټ 10م اپیسوډ دی چې په دې کې موږ سره یو ډېر ګران او یو خوږ میلمه ناست دی. تاسو ټول به یې پیژنئ، افضل خاموش صاحب کوم چې د پاکستان مزدور کسان پارټۍ صدر دی، چیرمین دی، نو هغې سره به نن پودکاسټ کوو. نو افضل خاموش صاحب تاسو ته په پښتون پودکاسټ کې هرکلی وایم. ډېره مننه جي، ډېره مننه. افضل خاموش صاحب که موږ وګورو په کورمه کې چې اوس کومه جګړه روانه ده نو دا په مذهبي بنیادونو باندې ده. نو آیا پاکستان مزدور کسان پارټي موږ ته کوم داسې تجویز راکولی شي چې سیاسي تګلاره باندې له موږ حل راوباسو؟ ډېره مننه.
واقعي ډېره هم ایشو ده او د پښتنو په کور کې اور بل دی او دا یو داسې اور دی چې دا نن نه دی شروع شوی بلکې دا اور کله مختلفو قوتونو چې د بهر نه هغې په دې جنسو کې کم معدنیات دي په هغې د قبضې اچولو د خاطره په دې خلکو باندې مرمرۍ ورولي دي زخمیانې پکې کړي دي مړې تې کړي دي او چې کله د هغې نوره سبانه نه سازېږي نو بیا هغې خپل پپټ چې کوم دی چې ورسته ایجنټان وایي د هغې په ذریعه باندې د مسلکونو جنګونه په هغه خلکو کې د چا چې د مذهب سره مینه ده لګاوې دی ورسره په مذهب باندې ځان وژني هغې په هغې کې تقسیم کړي دي او هغه خپل مقصدونه چې کوم دی په هغې کې حاصلوي دې ته موږ نه صرف مذمت کوو بلکې د دې ټول ذمہوار موږ ریاست ګڼو ځکه چې د ریاست او د ولس په منځ کې یو معاهده شوې ده او هغه معاهده دا ده چې ریاست به ماته تحفظ راکوي نن که سني وژني یا شیعه وژل کېږي نو دا د ریاست باندې فرض دي چې دې ته تحفظ ورکړي ریاست مکمل ناکامیاب دی په دې مسلو کې بلکې د هغوی پکې خپل مقاصد دي هغه ورپکې حاصلوي موږ صرف د پاکستان سیاسي جماعتونو باندې غږ کوو چې راځئ دا شیعه او سني صرف په کورمې جنسۍ کې دی که دا د ټول پاکستان پارخار کې دا دوه مسلکونو والا اوسېږي هلته دا جنګ نشته دی د پښتون په کور کې ولې دا جنګ کېږي نو که چېرته دا جنګ د شیعه او د سني مذهب اجازت ورکوي نو دا نور خلک چې په نورو ښاریو کې شیعه او سني دی او بل سره اوسېږي د دوی د مذهب سره څه تعلق نشته دی خو دا د یو سازش لاندې چې کوم دی نو دا جنګ شروع کړی شوی دی سیاسي جماعتونو له پکار دي چې ریاست ناکامیابه دی د ریاست طرف ته نه ګوري او خپلې جرګې سازي کړي او د دې مخنیوی وکړي او هغه دواړو قوتونو ته سني حضرات دي یا شیعه حضرات دي هغې ته صرف دا وایو چې د مذهب په تورو باندې د کونډې مه سازوئ ځان کې ښارونه مه ورانوئ او هدیرې مه آبادوئ او د خدای او د هغه مذهب او د هغه مسلک خاطر وکئ چې دی جنګ له نور دوام مور کوئ او دا په خپلو کې کینئ او د دې څخه حل راوباسئ که موږ وګورو نو په دې وروستیو کې د جرګو دا تسلسل روان دی او پیل شوی دی نو دا څومره مؤثره دی د معاشرې دپاره یا زموږ د مسایلو دپاره دا یو ډېر ښه د پښتنو سره یو هتیار دی د مسلو د حل کېدو جرګه او دا جرګه چې کوم دی نو دا نن نه ده شروع شوې بلکې کیس بابا چې کله پیغمبر علیه السلام سره په مسجد نبوي کې ملاقات وکړو او هغې ورته د خپل مذهب باره کې تشریح وکړله نو دوی بیل شو سره او پیغمبر علیه السلام ته ویل چې موږ جرګه جوړو لفظ جرګه چې پیغمبر علیه السلام واورېد هغه مسکان په غونډه کې هغه شو او هغې ته ویل چې دغه شانتې جرګې خو قریش راغلي دي د هغې سرداران او ایسته بیتلي دي نو هغه د پښتنو لومبنۍ جرګې هغې ورته ویل چې نه دا د پښتنو جرګه ده او چې دا کومه جرګه دا وړه جرګه کومه فیصله وکړي نو تاسو ته به پته ولګي او تاریخ کې هم دا موږ ثابتوو چې د پښتون په کور کې تر د قیامت د ورځې پورې به د بل مذهب څوک نه او هغه جرګې دا فیصله وکړله چې دا مذهب موږ خپلوو نو نن که تاسو تروټ د ورلډ یا د ملک یا د پښتونخوا چې پښتو ژبه وایي او پښتون دی نو به مسلمان نو د دې جرګې تسلسل دا د دې خوا پورې را شروع شوی دی بیا په دې جرګو کې د بده مرغه موږ چې کم کلچر و موږ چې کم ثقافت و چې هغه به د دوه خلکو د رغېدو دپاره سیاسي عزایم نه بلکې دوه خاندانونو د دشمنونو بچ کول او د هغې د مسلو حل باندې به متفقه یو لایعمل ځان له خپلو هغه موږ په سیاسي ډلو کې تقسیم کړو څومره پښتانه چې کوم دي په مختلفو سیاسي ډلو کې تقسیم شو د هغې نه وروستو جرګې چې کوم دی نو دا ډېرې کمزورې شولې خو اصل کې موږ به دې ته نه ګورو چې د جرګې ممبران کمزوري شو موږ به دې ته ګورو چې جرګه اوس هم حل دی او راتلونکي وخت کې هم حل دی او دا زما خیال دی چې دا څلورمه جرګه وشوله لومړنۍ جرګه باچا خان مرکز کې شوی وه دویمه جرګه موږ هم په دې 400 کې پاکستان مزدور کسان پارټۍ کړې وه درېیمه جرګه په محمود خان وکړله څلورمه جرګه چې کوم دی دا اوس خیبر کې وشوله خو موږ چې کوم خدشات وو هغه هم دغه دي چې دلته پښتون راټولول دا آسان کار دی خو پښتون ته یو فیصله ورکول او په هغې باندې قایم او دایم ساتل دا ډېر ګران کار دی ځکه چې دې جرګو کې د ځان د ورنستېدو دپاره د تصویرونو د وښکلو دپاره د ټیک ټاکو دپاره داسې خلک راله چې ما سره یره ده چې هغه جرګې هغه تسلسل خو لا شته دی یو کمیټي سازه ده او هغې ته هم زه ستاسو د چینل په وساطت باندې صرف دا وایم چې شور او شعور کې فرق بالکل ډېر فرق کومې فیصلې چې شور کې وشي شور یې وکړي هغه دایمي نه
او کومې فیصلې چې شعور وشي هغه دایمي نو دې جرګې له د شعور جامه ور واغوندي او دا شی مخ په وړاندې باندې بوزي نو جرګه واحد لار ده زمونږ بل لار شته او نه د جرګې نه بغیر مسلې حل کېدی شي کوم وګورو افضل خاموش صاحب نو جرګي وشي اعلامیه جاری شي خو چې کوم اعلامیه جاری شي نو هغه باندې هغه شان عمل ونه شي نو دې وجنه ولس چې کوم دی نو هغه یو قسمه بې اعتباره شي دې حل بسوي تاسو ته وړاندې مو ویل دي چې کومې جرګو کې شعور کم او شعور زیات نو دا غي د ریزلټ راځي خو بهر حال زه بیا دا خبره کوم چې د جرګو تسلسل یا سلسله بندول نه دی پکاره من غلطۍ کوو غلطۍ کړې دي پکاره چې دا غلطونه زده کړو وکړو او فیصلې سدسي وکړو چې څومره زمون قوتي څومره من کولای شو چې هغه باندې فیصله وکړو بعضی سيزونه زمون خواهشات خو کېدې شي خو هغه چې کله عملی جامه ورکو نو موږ سره تیاری نه افضل خاموش صاحب پاکستان مزدور کسان پارټي د نیب پزې د ذوالفقار علي بټو حمایت ولې وکړو ما بغل سره صدقه شان فیصله خو نه ده شوې دا نیم خبره پاکستان مزدور کسان پارټي چې کوم دا نور لسوا شپږ شپېته او شپېتم کې ساده شوې ده او ذوالفقار علي بټو چې کوم دی نو هغه یو کم او یا تشپیتم کې دا پارټي ساده شوې ده پاکستان مزدور کسان پارټي چې کله نور له 1950 کې پاکستان کې کمونست پارټي باندې بین ولګیدا چې کوم مشرقي او مغربي دواړه یو وطن نو دا غي نه پس دوی چې د کار کولو لپاره نیب ساز کا چې پاره کې د مولانا باشانی دي عبدالولی خان دي دا ټایپ مشران میجر اسحاق دي افضل بنگل صاحب دي دا ټایپ خلک چې کوم دی پاره کې او هغه کې هغه د کسان کمیټې په نوم باندې کار پاره کې کو او چې کله هغه باندې بین ولګیدا هغه پارټي کې درنه چیرې تاسو دلته د سوشلیزم پرچار کوي یا د سوشلیست نظام لپاره کار کوي تاسو ځان له خپل سوشلیست پارټي سازه کوي کمونست پارټي سازه کوي نو 1915 کې په ګوجرانوالا کې رومنه کانګرس د پارټي شو چې دا غي مشر چې کوم دینو زیارت ګل لالا د هاتیانو نو دا غي نه پس بیا دی خو نو خو د نه په د ذوالفقار علي بټو په مېز کې سم مسله راغلی دا او نو موږ چرته په انتخاباتو کې از پارټي برخه اخیستې ده نه زموږ رجسټریشن شته دی آزاد امیدوار کوي کا دوه کا چرته کې ولاړی به د خپل ذاتی مسلې او زموږ پارټي چې کوم دی د پاکستان د دې سیستم کې دننه په انتخاباتو باندې یقین لري په انقلاب باندې یقین لري افضل خاموش صاحب د پاکستان مزدور کسان پارټي د پی ټی آی باره کې څه تاثرات دي نه سر د پی ټی آی باره کې نه بلکې زه دا سوال لږ خوګت کم چې د پاکستان سیاسي جماعتونو جزان ته وي د غي باره کې څه تاثرات زمنګ په نسکه په پاکستان کې سیاسي جماعت د سره شته نه خاندانی جماعتونه شته ضرور او دلته کې سیاست ډیوایډ کړی شوی دی په درې ویسو باندې یو هغه چې هغه ډایرکټ د فوج په اشاره باندې منشور لري نه دستور لري نه خلري نه بدوري لري او د ارچا حکومت سره غي ځان اٹیچ کوي چې دا طرف ورته اشاره وشي دویم چې کوم د خاندانی چې نکای می پلار می اور پسیزوی بین وسی موروثي سیاست ته دریم سیاست دلته کاروباري دی کاروباري سیاست چې کوم دنو هغه دا دی چې خپل تورا ناروا پیسې سپینه کی د سیاست په چوکاټ کې ځان اډجسټ کی او چې سیاسي مو نور هغه څه کوي یا به خبره کوي دلته کې سیاسي جماعت هغه ته چې یو پروګرام لري یو منشور لري یو دستور لري او خلک دا پارټي د مشر په حواله باندې نه بلکې دا منشور د دستور په حواله باندې پرمختګ کوي زما خیال دی چې د پاکستان کې یو سیاسي جماعت څه نشته دی چې داغه سره خلک داغه د نظریه د سوچ سره تګواړي تاسو ګورئ نن سبا چې دا کم جنگ روان دی په اسلام آباد کې یا په مختلفو ځایونو کې دا په څه باندې روان دی آیا دا په دې باندې روان دي چې بې په دې قانون کې په دې آئین کې چې هم دې پیوډلانو دې لړلړانو دې ډرګ مافیا دې خلکو ساس کړي دي د آئین چې پاره کې د دې چې د پاکستان شناختی کارت لري د ریاست پر سره دا معاهده ده دا بوله یو چتور کوي فری کور بوله ور کوي دا بوله مفت صحت بندوبست کوي دا بوله مفت تعلیم ور کوي دا ورته روزګار ور کوي دا ورته تحفظ ور کوي او دا کم جنگ چنن سوا د میډیا د لاري یا مخامخ پښتون پکې وجل کیږي سو کې به او سو کې وجدي دا ډول یو شان دي ګناګار دي نو په دې پینځو خبرو خو جنگ نه دی کنه نو د موږ په نس کې دا ټول یو شانتي دي دا یو طبقه ده او دا دوی چې دا کمی کنیکشن ورته شوی دي د دوی ټرانسفارمر یو دی دا یو ټرانسفارمر نه دوی ته کنیکشن شوی دي
صرف دا وایي چې بھائی زما بجلی دی تیز یا بل زما لګه کمه ده. نور دا ټول هم صرف د اسټابلیشمنت پیداوار دی، د اسټابلیشمنت تابعدار دي. او جنگ په دې دی چې بھائی د ډېرې وګټلې اوس ماله مقرره کا، د 3 کاله وکړل ما 2.5 کاله کړو بیا ماله مقرره کا. او زه خاص ورلی در کوم ته چې سوي هغه زمانه ما جنگ د حقوقو د خلکو د ولسونو د قومونو په حقونو باندې نه دی، بلکې جنگ د کورسۍ دی. موږ ولسته دا اپیل کوو چې د خدای دپاره کوي که جمهوریت دای چې پس 15 کم سلو دی 15 کسا 53 یا 83 کال حکومت کوي، نو لعنت په دغه جمهوریت باندې شه. جمهوریت خو دې ته وایي چې اکثریتي طبقه دی په حکومت کې، څونه مهنت خرڅونکي طبقه وزیران دي یا گورنران دي یا په اسمبلو کې ناست دي. نو جمهوریت خو دا دی چې دا خلک په اقتدار کې راشي. برته جمهوریت معنا دا ده که موږ د جمهوریت صفت کو په انډیا کې کو، په بنگلاديش کې کو، په یورپ کې کو، نو جمهوریت ال راځي چې دا هغه ملک نه پیوډلیزم ختم شي، جاگیرداری نظام ته ختم شي. ترسو پورې هغه د مولا خبره ده چې کور کې سپید رحمت پرشتي نه راځي. په کم ملک سیستم چې پیوډلیزمي نو الته کې جمهوریت نشي راتللی. نو جمهوریت شته دی نو پیوډلیزم څنګه راشي؟ نو دلته نه جمهوریت شته دی، نه جمهوری پارټۍ شته دی او نه سیاسي پارټۍ شته دی. خاندانی او کاروباري سیاست ته او د میډیا او د سوشل میډیا د لاس روان دی او موږ دوه کول کیږو او موږ هغه خلک یو خاص کر پښتانه چې ټوپک مې خپل د کالتوس تراکه زبدل جنگ وکما. بس دغه زمون بل افضل خاموش صاحب ستاسو د کتاب کې اتیایم صفحه د غالبا چې پای کې تاسو د ولی خان باندې چې کوم حمله شو د باره کې خبر کړی د خو زیاتره خلک دا وایي چې دا د حمله کې انقلابیان هم مولوي سنما کې تاسو د لږ وضاحت کې مننه وایي. ولی خان زبدویم یو د لیډرو چې داغه په کور کې د نه ډېر زیات میټینګونه شوي دي. نو دا مونږ هم دغه نه پیداوار یو کنه، که میجر صاحب او افضل بنګ شو، که شیر علي پاچا او قبلو خو دغه نه پیداوار کنه. نو زمونږ هم دا نن چې کم سوچ دی هغه وخت کې ما هغه سوچو. هغه وخت بل دا چې ولی خان یو پیوډل خونه دغه 100 زره جریبه زمکه ده، دغه سره د کسان دشمنی په سبا باندې و. یو سیاسي سوچ لرونکي یو د پښتنو یو مشر حادثاتي په دغه لار باندې چې الته کې جنگ روانو د 10 ورځو مسلسل جنگ روانو، دا هغه جنگ په ضد کې چې کوم دی د هغه لار په ضد کې چې دی پیراته هغه باندې ډزې شوي دي او نه ولی خان باندې چا ډز کړی دی او نه څوک دا چې د مزدور کسان پارټۍ سره تعلق لري نو د ولی باغ په سپي باندې ډز موږ ته دا کو پرخاري. بس جنگ د سره روانو هغه وخت جنگ الته کې دا روانو چې تقریبا 10 ورځې د خلکو کورونه سوځول کېدل، زنانه ته وکړل کېدلې د بې دخلۍ جنگونو د سخاکوټ خانانو چې کوم دی هغه دا شروع کړیو او د هغې غونډګان دا وړاندې وروستو پیج باندې چې کوم دی نو دا ورپسې زمونږ اف سی او پولیس به اسلم خټک گورنر او جنگ په دغه باندې زما کور مورانه وه، زما پټې چې هغه ډېر زرخیزه دی غله پیدا کوي، غنې پیدا کوي، تماکو پیدا کوي، دا مشړه وه. زما د بچي د وګې نه چې کوم دی نو دغه بسته مه کوزوه. جنگ په دغې باندې روانو، یو طبقاتي جنګ و د پیوډلو د کسان منځ کې صرف دغه جنګ هغه جنګ اوس هم جاري دی او تر هغه وخته پورې جاري تر څو پورې چې د اونچ نیچ دا نظام دا جمدی نو دغه جنګونه به جاري ساتل کېږي. افضل خاموش چې تاسو پښتون قام پرست سیاست ته په کوم نظر ګورئ؟ دا یو شناخت دی او زمونږ چې کوم کلاس سټرګل دی یا طبقاتي جدوجہد کوو موږ وایو چې قومي جنگ د طبقاتي جنگ یو حصه ده. قومي جنگ د طبقاتي جنگ یو حصه ده او دا ځکه موږ وایو چې که فرض کړه د پښتنو د حقونو جنگ شي نو زه بې کوټې قسم ځان سره به اخلم، زه یو لاعلاجه بیمار هم ځان سره اخلم، زه یو بیروزګاره کس هم ځان سره علم. نو موږ صرف د طبقاتي ور سره اخري پورې ځکه ځو چې ما ته به دا ګارنټي څوک راکوي چې دا وطن آزاد شي، دا وسایل د پښتنو شي، ما به څوک د پښتنو د دې کور یو غړی ګڼي او که نه. ما ته خو نن وایي چې دا کور تالا کېږي ورانېږي په دې باندې ډاکه راغلې ده ته ما سره پاڅېږه. نو زه صرف دغه تحفظ د طبقاتي جنگ په حواله باندې ته غواړم چې ما د دې کور فرد به ګڼئ که نه، ځکه چې نن هم د دې پښتونخوا وزیر اعظم یا وزیر اعلی یا ګورنر خو پښتون دی که نه،
زه پکې خوارزار ګرځم. نو چې دا موږ آزاد کو دا ټول وسایل موږ وګټو نو ما بر دې کور فرد غني مال په خپل حصہ راکې او کنه راکې را لوي کمال په خپل حصہ راکې نو دا زما جنگ دی او موږ د قومي جنگ چې کوم دی نو دا د دې بسرخېل یو مخپوړان دی وتی زورستو وتی نو ان شاء الله. افضل خاموش چې تاسو را روان مستقبل کې د پښتنو سوینه چې سبق کیږي د خلکو ان شاء الله روخانه ینم او مستقبل ډېر ښه په دې باندې غنم چې په لومبي ځل باندې دوی هغه بوت چې د دې په وړاندې ولاړو خبرې نشو کولای او چیرته خبره به کولم یو بل ته به غوږ کې ویلله اوس دوی کلاو خبره شروع کړله او کلاو आवाज چې به د دوی په وسایلو باندې قبضه چا کړی دي د دوی د خپل منځ کې د بې اتفاقۍ او د خپل منځ کې د خانه جنگي چې کوم له څوک سازي دا ولې دوی سازي او د دوی لوی دشمن چې کوم دی نو دا څوک دی نو دا اوس کلاو خبره دا په سټیج باندې خلک کوي او هغه आवाज ځوان کول تر ورسېده ځوان کول چې کوم دی نو دا غلامي اوس نور نه قبلې نو ان شاء الله مستقبل د پښتنو ډېر ښه دی. یو شرط پکې دی او هغه دا چې دوی ځان کې قیادت پیدا کړي یو شرط پکې دی او هغه دا چې دوی آقا او د غلام تمیز د منځه وباسي یو شرط پکې دی چې هغه دا چې غریب او مالدار ظالم او مظلوم دا په یو سب کې دا نشي کېدلی او یو شرط پکې دی او هغه دا چې د کم کوینه ګندو بوی راځي لوټې ته صرف نو وباسي لاول ته هغه ګند راوباسي او هغه ګند چې کوم دی دا سیستم دی او دا سیستم ال لړکیږي چې ته طبقاتي معرکه وکړي او د انقلاب لپاره ګامونه واخلي. افضل خاموش صاحب د پاکستان مزدور کسان پارټي نظریاتي اساس څه دی؟ دا ظاهره خبره ده یو داسې نظام چې په هغې کې آقا او غلام دی یو داسې نظام چې په هغې کې د رنګ د نسل د قام په حواله باندې حاکمیت د چا نه یو داسې نظام چې د مخلوق د خدای او د آدم اولاد او د محمد امتی هغه ته یو شانتي موقع چې کوم دی د مراتو ورکول کېدی شي تعلیم کې د هر چا چې د مزدور بچی دی او که د نواب بچی دی چې یو تعلیم هغه ته ورکول کېږي صحت یو شانتي ورکول کېږي ورته یو شان خار کې ورته د استوګنې مقور کول کېږي دا نه چې زه لږه ترقي وکړم او پېښور ښار ته لاړ شم او پیوډل مانه ځان له یونیورسټۍ کې یا د یونیورسټۍ نه خو هغه بل کوم ځای دی حیات آباد کې یا بل ځای کې که زه مردان ته ځان له د کور سازولو کوشش کوم او دی ځان اوچت را باندې ځان حسابوي او بل ټاون ته ځان له لاړ شم یو ښار کې یو شانتي کورونو کې یو شانتي ماحول کې د اوسېدو که یو داسې نظام موږ وغواړو نو پاره کې زما په خیال سره چې هغه ته څوک ورته سوشلیزم وایي څوک ورته کمیونیزم وایي او دا دواړه نظامونه چې کوم دي نو دا ماشي نظامونه دي د دې خلاف پروپاګاندا یورپ چې کوم وکړه چې دا د مذهب سره متصادم دي یو څه دي بل څه دي نه صاحب په دنیا کې درې قسم نظامونه دي یو ته فیوډالیزم وایي یو ته کیپټالیزم وایي بل ته سوشلیزم یا کمیونیزم ورته وایي اسلامي نظام خو مونږ وایو خو هغه خو اوس په عربو کې نشته دی نو زه به دلته کې صدر تراوله مکنه هغه یو کاروباري شی اتصال شوی دی نو کیپټالیزم چې سرمایداري طرزي حکومت دی د هغې سره ازم راځي هغه خیر دی فیوډالیزم چې جاګیرداري طرزي حکومت دی هغې سره ازم راځي هغه خیر دی خو که سوشلیزم چې هغې سره د مزدور طرزي حکومت دی نو هغه کفر دی زموږ اساسه دغه ده چې برابرۍ په بنیاد باندې هر چاته د ژوند حق ورکړلی شي حصې ورکړلی شي باقي مذهبونه دي نو خو لکم دینکم ولی دین دی در چا خپل مذهب دی چې څوک هم خوښوي ورپکې. افضل خاموش صاحب دې وخت کې موږ ته د لینډ ریفارمز څومره ضرورت دی او آیا پاکستان مزدور کسان پارټي په دې حق لا څومره سنجیده ده او کوم کردار ادا کوي؟ ډېره مننه ډېر اهم سوال دی دلته کې د لینډ ریفارم په نوم باندې تقریبا چې د ایوب خان په وخت کې بیا د بټو صاحب په دور کې د هغې نه وړاندې کوششونه شوي دي خو موقع د تېښتې یا د لینډ د پټولو چې کوم ریفارمز کېده ته هغه هغوی فیوډالانو ته ورکړي دي لکه 1500 یرې به ځمکه دا د آسونو دپاره دونه ځمکه د رشته دارو دپاره نو بیا د ګرداورو د چې د هغې کوم لینډ د چا سره دی پټورخانې خو د خانانو په کورونو کې وي هلته کې به وي د هغې د چې بچی نو شوی د هغه په نوم باندې ځمکې تقسیم شوي دي نو 100 کال ریفارم شوي
ډیر کم شوي او بیا چې کم شوي دي نو په هغې باندې بیا شریف بینچ چې کوم دی نو فیصله راغله یعنی پارلیمان فیصله وکړه چې دا ریفارم دی وشي او دا ریفارم چې کله چاته وشو 50-50 کالو پورې هغې د هغې ځمکې شړې آبادې کړلې روغې کړلې او شریف بینچ ته چې کوم دی د دې وطن پیوړلنه لاړله چې په هغې فاروق لغاري سرفرستو او په هغې کې عبدالحفیظ پیرزاده د هغه لینډ چا چې آئین ساز کړی و آئین کې د لینډ ریفارمز و هغه د هغې پیوډلانو په دغه کې په وکالت کو او د چا ایجنټي چې چا کوله کیس کې موږ سره براته نو هغه شاه محمود قریشي چې کوم دی نو هغه د هغې وکیل و موږ منټو صاحب دی په شریکه باندې یو اپیل دی چې هغې باندې یو پل کوټ چې کوم دی نو هغې ناست هم کړې وه بیا هغه کیس لا تر اوسه پورې دویم تاریخ پکې نه دی راوتی د 14 کال دی که یو طرف ته وګورې نو نن څه چل وشي او سپریم کورټ سال څو موټې اخیستي کیس لګولی خو د لینډ ریفارم کیس چې کوم دی نو 14 کاله وشو چې په هغې کې تاریخ نه راوځي نو د دې خلکو نه دا تمه کول چې ګینه دوی به لینډ ریفارمز وکړي نو دا په هوا کې خواهش خو کېدی شي البته خلکو ته دا ضرور خبره کوو چې دا لینډ ریفارم تمه موږ د چا نه کوو چې لینډ ریفارم وکړي نو د دوی چابي خو تاسو سره ده که نه دا خو تاسو وزیر اعظمان ساز کړي دي دا خو تاسو صدران او اسمبلی انتساج یې کړي دي نو دا وکړئ چې خپل خلک دالته ولېږئ خپل ځان کې وزیر اعظم ساز کړئ اکثریتي طبقه تاسو یې نو د خپله به دا شی وکړئ بیا نو موږ اپیل کوو سپریم کورټ ته هم چې ګوره 12 کاله وشو زموږ کیس تاسو سره پروت دی لږ دا اوپن کړئ افضل خاموش صاحب که موږ وګورو د پښتونخوا نوم د سوشل میډیا د لارې ریاستي چې کوم پلیټ فارمز دي د هغې نه وران شوی دی او هغه اوس عام خلکو ته راغلی دی او هغه وران ویلې کېږي چې دا زموږ یو شناخت دی دا زموږ تاریخ شاته پروت دی پښتونخوا د نوم نو ما چې دې باندې یو څو خبرې وشي ډېره مننه او که ستاسو خوښې نو د دې جواب به زه سره په یو شعر کې درکړم چې اغیارو درله ډېر کاږه واږه نومونه کېښود اغیارو درله ډېر کاږه واږه نومونه کېښود وطن د پښتونخوا به درته وایم ډېر زبردست ډېره مننه خوشحاله اوسئ ودانه باد اوسئ چې تاسو پښتون پوډکاسټ له وخت ورکړه او زه د پښتون پوډکاسټ د ټول ټیم هم ډېره مننه کوم چې زموږ دا پروګرام ریکارډ کړ ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه